بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د سی پلس پلس نوې ویډیو ته. په لکه څنګه چې مخکې ویډیو کې په ایکسرسایز باندې کار شروع کړی، راځو بیا هم په ایکسرسایز ته خپل ایکسرسایز نه کار سټارټ کوو. راځو موږ ویلي وو چې 511 په ځای مو نهه وڅکړو سیده، خو تاسو 11 هم کولی شئ سیده هغه نمبر پیدا کړئ چې په 511 تقسیم وړ وي، ورکړئ تاسو ته ورکړي چې آیا دا دی په 511 باندې د تقسیم وړ، او که نه وي نو مطلب تاسو به درکړي چې مطلب په 511 باندې تقسیم وړ نه دی. همدارنګه راځو پیدا کوو چې آیا دا نمبر یو نمبر موږ انپوټ کوو، هغه انپوټ آیا موږ ایون دی او که آډ نمبر دی سیده. اوس راځو موږ څه ته ډي اف سی پلس پلس ته ډي ای وي ډي اف سی پلس پلس دا کنټرول او سیده موږ سره الریډي پروګرام شته سیده لایف لیکچرز لپاره اوپن. راځو موږ دا ګوره پروګرام جوړ شوی دی. اوس راځو دې ځای کې ورکوو چې انټیجر یو نمبر موږ نه واخله چې ان په نوم ده. ان مینس یو نمبر دی سیده. دا موږ چې که سی اوټ کړه چې که موږ یو میسج باکس واخلو چې میسج راکړه چې انټر ا نمبر موږ ته ووایه سیده انټر ا نمبر یو نیو لاین بیا واخله او دې چې که یو سپیس هم بیا واخله سیده. سی ان که موږ سره ان سیده ګوره دا موږ سره څنګه راځي، ګوره دا شی راځي موږ سره چې 10 ورکړه. یو شی دا نیو لاین مطلب چې دویم لاین ته راشي موږ نه به سی ان اخلي، او بل دا سپیس موږ چې ورکړو چې مطلب دغه یو لاین کې سپیس راشي. ګوره دلته انپوټ کړه 10، ګوره دلته موږ سره سپیس راغی که نه، دغه سپیس هماغه موږ چې ورکړی و دویم ځل دپاره دا سپیس د دې دپاره اول سپیس د اول سنټنس دپاره. دا نمبر ورکړه چې دا نمبر ایون د پارټ د اف باندې چې کوو اف دغه نمبر موږ ډیوایډ کړو 2 باندې او د دې جواب موږ سره 0 راشي سیده. مطلب که چیرې 0 راغی نو موږ سره سی اوټ کوو سره چې this given number is even. دا given number موږ سره even ده، او که نه داسې نه و موږ سره else بیا لاړ شه بیا موږ سره چې وایي چې سی اوټ موږ سره وایي چې this given number is odd. This given number is odd. اوس راشه د زویم چې که زویم 100 واخله نو موږ 100 پوهېږو چې مطلب دا ایون ده، خو ګورو بیا هم د given number is even. او که چېرې موږ ورته ګډوډ نمبر ورکړو دا نمبر ورکړو مطلب دا به چې وي given number is دا یو سیده موږ 100 ورکړو ایون. او که چېرې موږ چې ورکړو 10 ورکړو نو بیا هم ایون. او که چېرې موږ 11 ورکړو the given number is odd دا موږ سره odd دی. او که چېرې دلته د دې په ځای موږ شي واخلو long int واخلو بیا بیخي ښایسته ده 1000 number is given is even سیده. او که چېرې موږ سره چې دا واخیسته اخر کې 1 ورکړو ګوره بیا به اډ شي موږ سره سیده، ځکه چې په پوره نه تقسیمېږي 0 جواب موږ سره نه راځي. ګوره وایم هغه نمبر چې مطلب په 2 باندې تقسیم شي او هغه جواب موږ سره 0 راشي نو موږ سره چې بیا دا میسج راکړه. او که چېرې دا موږ سره تطبیق نه شي نو بیا چې دا میسج راکړه، ځکه ګوره په 0 جواب راغی یو نمبر په 2 باندې تقسیم 0 جواب راغی حتما هغه ایون وي سیده. او که چېرې په 2 باندې پوره تقسیم نه شي نو بیا چې کوه بیا موږ ته وایي چې نمبر آډ ده سیده. ښه راځو بل پروګرام ته. بل پروګرام کې ګورو څه شي ورته ګوره. ښه دا یو ده. Write a C program to check whether a year is leap year or not. وای چک کې چې آیا دا کال موږ سره لیپ کال ده که نه، روان کال ده که نه. ګوره موږ لیپ year چې شته وایي لیپ year مطلب هر کال 365 ورځې سیده، خو بعضې کال د هغه نه یو ورځ زیاته وي پې باندې سیده. لیپ year څه ته وایي؟ لیپ year په اول د لږ ایکسپلین کړو. لیپ year لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي لیپ year has one additional day in its date. په خپل ډیټ کې څه کې یو اډیشنل ډے لري، مطلب هر یو کال 365 وي 365 ورځې، خو دې کې موږ سره 365 ورځې موږ سره موجودې وي سیده. دې کې موږ سره 365 ورځې وي. راځو ګوره دا موږ چې کوو دا څنګه چې کوو موږ وایو که چېرې دغه ان موږ یو نمبر ورکړه سیده یو کال ورکړه، خو دې په ځای ان په ځای ته چې واخله دې په ځای چې کته year کړه مطلب موږ year ته واخیسته سیده سوري year ته واخیسته او year هم انپوټ کړه موږ. اوس دلته چې ورته ورکوم دلته ورته وایم چې enter a year یو year ورکړه سیده یو year ته خپل انپوټ کړه. چې زه ورته وایم چې f که چېرې موږ وایو لیپ year هغه year ده چې مطلب یو ورځ زیاته په هغه باندې لري، خو دا موږ پیدا کوو څنګه؟ دا داسې پیدا کوو که چېرې دغه year موږ راواخلو. ښه راځو موږ د بریکټ مینس کې ورکوځي چې موږ ته صفحه ښکاره شي. که چېرې د year موږ سره ډیوایډ شي په 4 باندې چې دا موږ سره 0 راشي، خو 4 باندې ډیوایډ شي مګر په 100 باندې ډیوایډ نه شي، دا موږ سره باید 0 نه کړي. اینډ
چې کی and کچېرې دغه year منګه divide کو څو باندې په سلو باندې دا باید مساوي نشي د څه سره دا باید مساوي را نشي د صفر سره سیده همدارنګه داسې هم ویلی شو چې که دغه year موږ سره چې دغه year موږ divide کو څو باندې 400 باندې او دا موږ سره څه کوي دا موږ سره مساوي د صفر سره راشي ګوره څومره ښایسته فلو راغله سیده دی سوري دا موږ سره مساوي د صفر سره شي نو څه کېږي دا موږ سره یو لیپ year دی ښه دې باندې وروسته تشریح درته کوم سیده او else واخله سیده چې ورکړه this is not a leap year او دلته چې کوم سره زمونږ په ټایم مې کته چې څومره پاتې ده خو راځو ګوره دا چې کوم دا ورته کاپي کوم دې ځای نه کاپي که او دې ځای کې پیسټ که او چې که this is not لرې که this is a leap year دا پرېږده اوس راښې دې ځای رن که زم چې که 2011 ورکه this is not a leap year دا leap year نه ده 2012 ورکه this is a leap year 2011 leap year نه 2012 leap year ده زم راشه 2020 ورکه چې دا leap year ده که نه او دا leap year ده 2020 به هم leap year وي او که چې 2021 no sorry 2021 this is not a leap year 2021 به leap year نه 2020 به leap year وي ولې ځکه چې موږ وایو که چیرې دغه year موږ ورکړه دا په څلور باندې تقسیم شي دا موږ سره مساوي صفر شي او دغه کال باید مساوي د صفر سره نشي د دواړه شرطونه باید تطبیق شي سیده په یو حالت کې او که چیرې دا دواړه شرطونه تطبیق نشول صرف دا شرط تطبیق شي د دې نه بس اور دا د سیده دا end دا به تطبیق کې دا هم تطبیق کې په end کې ځکه چې دا دواړه شرطونه تطبیق شول نو دا موږ سره بیا د منلو وړ دي ځکه چې end موږ یوز کړی end اپریټر او که or اپریټر یوز کړي مطلب چې که دا دواړه شرطونه تطبیق نشول دغه یو شرط تطبیق شي یا دغه دواړه شرطونه تطبیق شي نو دا موږ سره بیا کریډ کېږي نو دې نه مطلب باید یو شرط تطبیق شي سیده یا دا یو یا دا دواړه سیده نو موږ سره بیا چې کېږي دا اکزیکیوټ کېږي او که چیرې دا ونه شي دا اکزیکیوټ کېږي سیده موږ وایو لیپ year هغه چې مطلب په څلور باندې پورې تقسیم شي مګر په څلور باندې پورې تقسیم نشي نو دې چې وایي دې ته لیپ year وایي او همدارنګه که چیرې داسې ونه شو نو باید دا په څلور باندې پورې تقسیم شي او دا موږ سره صفر راشي نو دا موږ سره یو لیپ year ده او که چیرې نه و نو بیا لیپ year موږ سره نه ده صحیح ده ښه راځو بل پروګرام ته ګورو چې څه وایي ښه بل پروګرام ته راځو وایو چې ښه کرکټر الفابیټ ده او که نه صحیح ده راځو ګوره سوري ښه راځو ګوره موږ وایو چې کرکټر الفابیټ دی او که نه خو year به زه ورته چې ورکړم کرکټر ورکړم کرکټر کې به چې ورکړم CH واخلم او انټر کرکټر آیا کرکټر موږ فایند کوو سیده find if a given character is alpha or not alphabetic دی که نه ښه انټر کرکټر لازم چې واخلې CH واخلې او چې کې دا به راشي ختم کې ښه دا به ختم کې مطلب چیرې کې F که چیرې دا کرکټر ښه که چیرې دا کرکټر موږ سره greater than or equal to څه شی وه A وه صحیح ده and sorry دلته واخله and this character is less than or equal to Z2 صحیح ده نو موږ سره څه که دا موږ سره ښه or this character بعض خلک دي چې مطلب دا capital به لیکي صحیح ده is less than is greater than or equal to A capital A and this character is less than or equal to capital Z که چیرې داسې موږ سره و چې مطلب د A نه تر د A نه واخله که چیرې دا کرکټر موږ انپوټ کړه د مطلب زیات اوسي د A نه مطلب مخکې ته تر کوم ځای پورې د Z پورې Z نه مطلب باید ورکوټ یې ځکه د end اپریټر په واسطه د دواړه کنډیشنې موږ سره یو ځای شوي دي سیده دواړه کنډیشن باید موږ سره ټرو وي او که چیرې د A مطلب کیپیټل هم ورکړه د A کیپیټل نه واخله تر Z کیپیټل پورې موږ سره ول نو موږ سره شي دا شرط تطبیق چې مطلب او سی آوټ موږ سره چې کا چې this is alpha سی شي کا this is alpha او کنه داسې نه موږ سره چې کا سی آوټ کوم سره موږ سره وایي چې this is not an alpha دا مثلا الفا نه